WhatsApp خپل AI فیچر لانچ کړی دی کوم چې د یو جادو نه کم نه دی. کچره تاسو د پلی سٹور نه خپل WhatsApp اپډیټ کړئ نو تاسو ته په نظر راشي. اوس خبره کوو چې AI څه بلا ده، دا څنګه کار کوي او موږ د دې نه فایده څنګه اخیستی شو. زموږ د نننۍ ویډیو دغه موضوع ده. زه ذاکر الله یم او تاسو ګورئ پښتو ډیجیټل. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د چیټ جی پی ټي دور دی او ډیره مقابله په دې کې روانه ده، نو دغه فیچر اوس واتساپ هم ځان ته راوړی دی. ګورو چې دغه څنګه کار کوي او موږ ته څنګه فایده اوچتولی شو. زو د موبایل سکرین طرف ته خجی مونږ راغلو اوس د موبایل سکرین طرف ته زو واتساپ ته او واتساپ کولاوو. ګورو چې دغه جادو څرنګه کار کوي. دغه میټا ای آی دی، دغه آپشن په واتساپ کې راغلی دی چې تاسو واتساپ اپډیټ کړئ او دغه شانل ته سرچ دی. په دې سرچ کې به تاسو لیکئ چې څه هم غواړئ. زه لیکم چې ا مین واکینګ in a park with a young son create a picture. مطلب دا دی چې یو سړی دی چې هغه واک کوي په پارک کې د خپل وړوکي بچي سره، نو هغه تصویر راله جوړ کا. نو اوس ګورو چې دغه تصویر مونږ لا څنګه جوړی. دغه لیکل زه چې پوره کما بیا به سرچ شي او چې کله سرچینګ وشي نو تاسو لپاره به یو ښکلی تصویر ای آی پکچر چې څه ته وایي هغه به موږ لا تیار کی. دغه د پوره شو او سرچینګ روان شو. په دې باندې دغه 3 ډاټس چې کوم دی دغه سرچینګ دی او دغه ټایم کې دغه تصویر کریټ کیږي، جوړیږي. لږ شان انتظار غواړي. دغه د تصویر جوړ شو. دغه تاسو وینئ پارک دی، پارک کې چې کوم دی پلار او زوی سره روان دي واک کوي. دغه شان تاسو هم خپل تصویران دغه ای آی په ذریعہ باندې جوړولی شئ. بل زه تصویر جوړوم چې ا اولډ مین buying grocery and market with wife create a picture. مطلب چې یو زوړ سړی دی د خپل ځوانې ښځې سره په مارکیټ کې سامان اخلي، ته ما لپاره دغه شان تصویر جوړ کا. ګورو چې دغه تصویر موږ لپاره څنګه جوړی او څنګه دغه جادو موږ ته اوس خپل خای. ځکه چې دنیا ډېره زیاته ترقي کړې ده، چیټ جی پی ټي راغلی ده او ای آی ډېره زیاته عام شوله او خلک نوې نوې تجربې په دې کې کوي. واتساپ ته دغه سیز راغی. نو اوس ګورو چې دغه تصویر موږ لپاره څنګه دوی تیاری. دغه د تصویر تیار شو او تاسو کتلی شئ چې یو مشر بوډا سړی هغه د خپل ځوانې ښځې سره په بازار کې سامان سودا اخلي او ګرځي. دې نه علاوه مونږ دا هم معلومو چې په دغه واتساپ ای آی چې کوم فیچر دی په دې کې نالج هم شته دی، د سوالونو جوابونه مونږ له راکوي، که نه صرف تصویران جوړوي. نو هغې طرف ته ځو. زه یو پوښتنه کوم د دغه فیچر نه، د دغه ای آی نه، چې هو از عمران خان. عمران خان څوک دی؟ نو دغه شان مختلف قسمه کوېسچنې د مثال په تور باندې ما واخیستو. تاسو د هغې نه ګرانې ګرانې کوېسچنې هم کولی شئ. نو دغه کوېسچن مونږ کوو. ګوره ما ولیکل، سوال مې ولیکلو، جواب ته ګوره. دغه دی ما ته جواب میلاو شو. د عمران خان چې کوم ډیټ اف برث دی هغه یې وښیلو راته، پولیټیکل پولیټیشن دی دا هم راته ووایي، د کرکټ په حوالې سره هم راته ووایي او مختلف ډیټیل چې کوم دی هغه ما ته ای آی پرووایډ کړل. دغه شان تاسو هم د دې نه معلومات اخیستلی شئ، تصویران جوړولی شئ او دې نه علاوه تاسو د دې په ذریعه باندې ارټیکل لیکلی شئ. اوس زه غواړم چې په دې باندې یو ارټیکل ولیکم او ورته وایم چې کریټ ا ارټیکل اباوټ ا پولیټیکل سیسټم اف پاکستان. د پاکستان چې کوم پولیټیکل سیسټم دی په هغې باندې ماته یو ارټیکل تیار کا، یو ارټیکل راله جوړ کا. نو هغه ارټیکل اوس مالا جوړی. تاسو به ګورئ. زه ورته لیکم چې کریټ ارټیکل اباوټ پولیټیکل سیسټم ان پاکستان. او دغه شان چې دا سرچ مونږه دا سرچ کومونږه نو تاسو به وګورئ چې دا غیر رزلټ به مونږ ته راشي او دغه د کریټ کیږي او دا د کریټ شو. په دې کې ښه ډېر زیات لیکل دا چې اسلامیک ریپبلیک آف پاکستان ساوث ایشیا کې دی او دغه شان ډېر زیات ډیټیل مونږ ته په دغه ارټیکل کې راکړی شول او بیا د پولیټیکل حوالې سره هم په دې کې ویلی شول او ډېر زیات آپشنې دي په دې کې. دغه انفارمیشن په دغه ارټیکل کې مونږ ته میلاو شول. دې نه علاوه په دې باندې مونږه د یوټیوب ویډیو دپاره ټایټل هم جوړولی شو یا ډسکرپشن هم لیکلی شو. نو مونږ غواړو چې په دې باندې اوس ولیکو د یوټیوب د ویډیو دپاره ټایټل کریټ ا یوټیوب ویډیو ټایټل فار tech video which describes WhatsApp new AI feature.
مطلب زه غواړم چې ما د پاره یوټیوب ویډیو د پاره دغه واتس اپ اے آی یو ټایټل جوړ کی او دغه ټایټل د ټیګ ویډیو وي او په دغه ویډیو کې زه خلکو ته د واتس اپ اے آی فیچر ښایم. نو دغه ګوزګورو چې دا موږ دپاره څنګه ټایټل جوړی او دا یو ټایټل نه جوړی، دا مختلف قسمه ډېرې زیاتې ټایټلې جوړی او بیا تعالی آپشن درکوي چې کوم یو ستا پکې خوښ دی نو هغه ته په کار باندې راوله. دغه دی وګورئ، تاسو کتلی شئ څومره ډېر زیات ټایټلې، لس ټایټلې هغې دپاره موږ دپاره دوی جوړې کړې. نو دا تاسو هم دغه شان د دې نه فایده اوچتولی شئ. اخر کې مونږه په دې باندې یو بل پکچر جوړو چې ورته وایم چې ما دپاره یو داسې پکچر جوړ کا چې په هغې کې یو جادوګر وي او هغه جادوګر ښایي څه د واتس اپ اپلیکیشن چې کوم میجک دی هغه خلکو ته ښایي. کریټ ا پکچر اباوټ ا میوزیشن ویچ پریزنٹ د واتس اپ اپلیکیشن میجک. مطلب چې دا مونږ ته وښیي دغه میوزیشن، دغه جادوګر مونږ ته وښیي څه د واتس اپ اپلیکیشن هغه میجک کوم چې تاسو ته زه لګیا یم او دا درته ښایم. تاسو که زما دغه ویډیو تملین کتلی وي هغه هم ما په دغه تصویرانو باندې د اے آی واتس اپ چې کوم اے آی دی په هغې باندې هغه تصویران ما جوړ کړي دي او هغه ما په دغه تملین کې لګولی دي. نو تاسو هم په دې باندې تصویران جوړولی شئ، آرټیکل کولی شئ، چې کوم سټوډنټان دی هغه په دې باندې سټډي کولی شي. کوم کوېسچن د دوی په ذهن کې نه راځي هغه کوېسچن چې دلته وکړي نو د هغې جواب به ورته میلاویږي. ډېر زیات بهترین سیسټم دی، ډېر زیات اسان شو. واتس اپ ته راغی، مونږ په دې پسې مخکې په ګوګل کې ګرځېدو، مختلف نور ویب سایټ به مونږ کته. اوس صرف او صرف خپل واتس اپ ته راشئ، تاسو په دې کې تصویران جوړ کړئ، آرټیکل ولیکئ، ویډیو ډسکرپشن، ویډیو ټایټل وغیره وغیره. ډېر زیات تاسو انفارمیشن د دې نه حاصلولی شئ او فایده ترې جوړولی شئ. وګورئ دغه میوزیشن چې کوم دی هغه واتس اپ په باره کې موږ دپاره یو زبردست غوندې امیج جوړ کړو. نو دغه شان تاسو هم د دې نه فایده اوچتولی شئ. که څه نور اپډیټ مخکې راغلل نو هغه به هم تاسو ته بیا ښایو. یقینا تاسو دغه جادو وکتو په کوم کې چې تاسو ته ډېر زیات معلومات، تاسو تصویران جوړولی شئ په دې کې او دې نه علاوه نور ډېر څه ورسره وخت په وخت به دا اپډیټ کیږي هم او نوې اپشنې به هم ورکوي، هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. په بله ویډیو کې بیا حاضرېږو. د الله په امان.